خپل د واتساپ چینل به مونږ په کومې طریقې سره ډیلیټوو چې کله هم خپل د واتساپ چینل ډیلیټ کړو نو آیا زمونږ ډیټا ورسره ډیلیټیږي آیا زمونږ فالوورس ورسره ډیلیټیږي هو بالکل کله چې هم مونږ خپل د واتساپ چینل ډیلیټ کړو نو چې مونږ په خپل چینل کې څه اپلوډ کړي وي که کوم پوسټ مونږ کړی کومه ویډیو مونږ کړي هغه ټول ډیلیټیږي د واتساپ چینل ډیلیټولو سره زمونږ هر څه ډیلیټیږي چې مونږ پکې څه هم اپلوډ کړي مونږ څه فالوورس چې څه مونږ پکې څه ویډیوز پراته چې څه هم پکې پراته هغه ټول به ختمي ډیلیټیږي نو که غواړي څوک خپل د واتساپ چینل ډیلیټ کړي نو دغه ویډیو راسره وګورئ په دې ویډیو کې تاسو ته د واتساپ چینل ډیلیټولو طریقې کار ښیم چې مونږ خپل د واتساپ چینل څنګه ډیلیټوو زه د ویډیو پر طرف باندې تر څو دغه طریقه زه تاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به واتساپ کولاو کوئ چې څنګه هم کولاو کوئ بیا به تاسو په دې اپډیټس باندې کلیک کوئ بیا به تاسو په دې ځای کې ګورئ په دغه خپل چینل باندې کلیک کوئ کوم چینل چې تاسو جوړ کړی په واتساپ کې صحیح ده نو بیا به تاسو په خپل په دې چینل باندې کلیک کوئ دغسې بیا چې څنګه تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ نو ګورئ دا د زما چینل دی صحیح ده زه دا اوس تاسو په مخ کې ډیلیټوم صحیح ده بیا به تاسو ګورئ بره په دغه د چینل په دغه نوم باندې کلیک کوئ چې څنګه هم په دې ځای باندې کلیک کړو نو بیا به داسې معمولي لاندې سکرول کوئ داسې نو ګورئ تاسو لاندې دغه یخ کې آپشن ښکاري ډیلیټ چینل بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو ګورئ بیا به تاسو په دغه ډیلیټ آپشن باندې کلیک کوئ او دې ځای کې به تاسو خپل د واتساپ نمبر ورکړئ یعنې په کوم واتساپ کې چې تاسو دغه چینل جوړ کړی هغه نمبر تاسو دې ځای کې ورکړئ نو ګورئ زه تاسو مخکې دلته خپل د واتساپ نمبر ورکومه چې څنګه هم ورکړو بیا به تاسو ګورئ په دغه ډیلیټ آپشن باندې کلیک کوئ نو ګورئ چې څنګه په ډیلیټ آپشن باندې کلیک کړمه نو ګوره ډیلیټینګ چینل ګوره زموږ چینل دا ډیلیټ شو ختم شو نو ګورئ تاسو ته دلته ښکاري چینل موږ سره نه دی موجود صحیح ده نو موږ څخه چینل ډیلیټ شو نو په دغه طریقې سره تاسو خپل د واتساپ چینل ډیلیټولی شئ صحیح ده